د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د دوی استازي د ملګرو ملتونو په شپږویایم عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی حق لري افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي. شین زیاته کړه موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ دې وړتیا لرو چې د خپلو خلکو او هیواد دفاع وکړو. نو دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتونو د اصولو پر بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپېژندل شو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان د سټیفانو دوجاریک ویلي چې غلام محمد اسحاقزی به د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت پخوانی استازی اسحاقزی اوس هم په خپله دنده کې پاتې دی ځکه لا د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ثبات ښه شوی دی. صبح کابل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ثبات ښه شوی دی. قریشي په باور د افغانستان د مخکني دولت استازی په دغه ناسته کې د دفاع وړ نه دی ځکه د محمد اشرف غني په تیښتې سره د هغه حکومت هم له منځه تللی دی. له بله خوا شاه محمود قریشي په دغه غونډه کې د خپل سرپرست دولت د استازي د حضور په اړه د طالبانو غوښتنه هم تایید نه کړه او ویل چې غړي هیوادونه باید د غوښتنې موجې والي ته په تمه شي. طالبانو له دې مخکې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي چې اجازه ورکړي سویل شین د طالبانو د سرپرست حکومت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر ښار کې د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه د چاودیدونکو توکو په واسطه نړول شوې او طالبانو له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل په هوایي ډګر کې ستونزه حل شوې ده. د کابل هوایي ډګر چې تېره میاشت د بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال لږ څه تخریب شوی و د قطر او ترکیې په مرسته بیرته جوړ شوی. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 100,000 زیات کسان چې پکې اکثره افغانانو وایستل شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA په ګډون یو شمېر هوایي شرکتونه د کابل هوایي ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشري مرستو او مسافرینو د لیږد رالېږد ځینې پروازونه هم کېږي خو تجارتي الوتنې په بشپړه توګه لا نه دي پیل شوي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چارې.